پشته خدای کې څنګه ناکامه شوم حیران یم زه کمزور یم نو خدای خو زورور و او د شکست الزام به خود زما په سر و د شکست الزام به خود زما په سر و زه یوازې وم او تا سره لښکر و. ډېره مننه کومه د ابرار نادان صاحب او ډېر ښکلی او د وخت په نبض باندې پوه لیکوال باسط علي باسط صاحب را سره څنګ کې ناست دی. د دواړو ډېر زیات مشکور یم چې مازدیګرۍ یې راته رنګین کړو، چکر یې راولګو. الله پاک مو ښاد او آباد او یاد ساته. د غزل دوه درې شعرونه تاسو ته ډالۍ چې زما پې د خپل ځانه زیات باور و چې زما پې د خپل ځانه زیات باور و اومغه سره لستوڼي کې خنجر و او نه مې غم کو چا نه مې څوک مینو نه مې غم کو چا نه مې څوک مینو زما ژوند نو سم مرګ د مسافرو. پشته خدای کې څنګه ناکامه شوم حیران یم پشته خدای کې څنګه ناکامه شوم حیران یم پشته خدای کې څنګه ناکامه شوم حیران یم زه کمزور یم نو خدای خو زورور و او د شکست الزام به خود زما په سر و د شکست الزام به خود زما په سر و زه یوازې وم او تا سره لښکر و. او فلسفیان او صوفیان دوه کې حیران و فلسفیان او صوفیان دوه کې حیران و چې جنت په عبادت که مقدر و. مننه جی مقطع دا شعر دی. په اسانه به یې ګرانه کیسه وکړه په اسانه به یې ګرانه کیسه وکړه اسد نو د لفظونو جادوګر.